د مدرسه تجوید القرآن والحفظ د سوري لاندې په سوات پنجګرام تندوډاک کې د دستاربندۍ یو خوندوره دستوره په ښه ډول سرته ورسېده چې پکې شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا ضیاء الله خان هاشمي د مشر مېلمه په حیث ګډون وکړو. په دستوره کې د مشر مېلمه په مبارکو لاسونو ګڼ شمېر طلبای کرامو ته دستارونه په سر کړی شول چې پکې د سیمې عام ولس په ګڼ شمېر سره شرکت وکړو او یو شمېر طلبای کرامو د خوندورو نعتونو او تلاوتونو خوندوره مظاهره وکړه. بسم الله الرحمن الرحيم. او د تور سترګو دا دلبر بدرتا سوایم او د ناز ولی او د ناز ولی پیغمبر بدرتا سوایم علی بنگتا دنیا کې می والله چې نور د هر څه نه زړه تور دی بېتابه بس زما د زړه ارمان دی محمد. آخر کې محتمی مدرسه تجوید القرآن ممتاز عالم دین فضل نعیم ګلدا او بلبل سوات ظفر علي ناز خپل تاثرات څه په دا ډول څرګند کړل. بس دغه تفصیل لږ چې د علاقې ته دا معلومه ده چې دا مدرسه تجوید القرآن په 1930 کې په پنجګرام کې زمونږ نکاح حافظ القاری خان استاد صاحب رحمت الله علیه هغه چې کوم دی قایمه کړې وه د 1930 نه د 1954 پورې هغه حیات و د 1954 نه د 2008 پورې زما پلار حافظ القاری فضل هادي صاحب رحمت الله علیه اوس دا زموږ سره د کال په کال دا تقریب کېږي سلسله روانه ده الحمدلله. اوس چې کوم دی موږ سره ناظرې والا 1902 کې ترجمې والا او په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره 23 چې دی تجوید والا چې د لرو بر تاسو نومونه باورې ده چې د لرې سوات نه بلکې د بهر علاقو دنیا خلک او د دې نه علاوه چې کوم دی مسافر ټول بنیادي مسافرو مدرسه ده. دې کې لکه نور لوکل مدرسې زمونږ د ملګرو شته خو دا د مسافرو مدرسه ده. اووه کسان په دې کې د حفظ چې کوم دی فعال. تاسو سره سټاف څومره دی عالمان وغیره قاریان؟ زمونږ سره ټوټلي سټاف چې کوم دی 10 کسان دي. دا ټول دی راته خبر کوي. ډېره مننه کوم همدرد صاحب استاسو د سوات استاسو د مشال ټي وي د کتونکو ډېره مننه کوم. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې یاره د ګلدا سره زمونږ روري ده او دغه رورۍ اثر دی چې د دې مدرسې سره زمونږ تعلق چې دی نو تقریبا د 13-15 کالو څخه کم د 40 کالو نه مسلسل را روان دی او دا سعادت راته د الله مهرباني د حاصل دی چې دې مدرسه کې هر کال چې دا کم باسعادته تقریب کېږي د دستاربندۍ نو په هغې کې خدای پاک زمونږ د ناستې نصیب کړی زمونږ د استطاعت مطابق زمونږ څه وینا یې د هغې نصیب یې راته کړی او نن تاسو ته ډېر زیات خوشحاله شو چې ستاسو پکې راغلی او ستاسو د ټي وي په شیشه باندې چې څومره مینوال دي چې دا د نننی تقریب چې څومره دی چې دا که دلته چا نیغ په نیغه نه یې کتلی په ژوندی بڼه چې په دې شیشه باندې دا وګوري او د مدرسې په حواله باندې ګلدا چې زمونږ رور دی او هغه د بلا خوبو الله پاک هغه له خاصیتونه ورکړي دي. دې وخت کې د مدرسې ذمواري د محتمم هغه د نیکه نه بیا د هغوی د والد صاحب نه او دې ته اوس په وراثت کې راغله نو خبره دا ده چې لکه ګلدا د دې ډېر ښه مانیټرینګ کوي او دا د الله په مهربانۍ باندې بس قدرتي طور دا یو نظام روان دی چې په دې کې څومره مسافر طلبا دي د دې علاقې خلک چې څومره دي هغه د مدرسې سره ډېر زیاتې کومک کوي او دا مسافر چې دي نو دا د دې کلي د دې علاقې دا څومره خلک چې دي دا ټول د دې پکې برخه ده او هغوی مطلب دا چې د هغوی په هغه مرستو باندې د هغوی په تعاون باندې دا مدرسه روانه ده او خدای پاک لکه د دې نه دا په سونو قاریان حافظان عالمان او څنګه چې تاسو ذکر وکړو دا استفاده کوي او په دې مقدس ځمکې باندې خورېږي. ډېره زیاته مهرباني الله ښه ده او بد څه ده.